د اسلامي تاریخ یوه عجیبه واقعه. په اسلامي نظام کې د انسانانو په شمول د مارغانو حقوق هم خوندي ول. د اسلامي لښکر نامتو جنرال عمرو بن العاص رضی الله عنه له خپل لښکر سره د مصر په یوه سیمه کې خیمه وهلې وه. تر څه وخت تیرولو وروسته یې لښکر ته امر وکړ چې له دې ځایه بل ځای ته سفر وکړي. سپاهیانو ورته وویل چې یوې کوترې ستاسو په خیمه کې ځاله جوړه کړې او هګۍ یې پکې اچولې دي. عمرو بن العاص رضی الله عنه وویل یوازې زما خیمه پرېږدئ او نورې خیمې خلاصې کړئ. بیا یې د کوترې او ځالې د ساتنې لپاره 2 ځانګړي سپاهیان مقرر کړل. هغوی ته یې امر وکړ چې تر هغې پورې د خیمې څخه ساتنه وکړئ تر څو چې د کوترې له هګیو څخه بچي پیدا شي او د الوتلو قابل شي.